بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې ستاسو دپاره یو بله کهاني یعنې سټوري راوړې ده چې دا به زه تاسو ته په پښتو کې ټرانسلیټ کوم. ملګرو، تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله دا به زه تاسو ته په اسانه طریقه باندې زده کوم چې په دې کې څه ویلي دي، او تاسو کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ، نو نورې خبرې به په آخره کې کوو. The goose that laid golden eggs. د ګوس دا چې کومه یو بته وه، دې به څه کول، دې به د سونې هګۍ اچولې. نو د دې کهاني به موږ او تاسو اوس په دې کلاس کې وي، نو تاسو کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ. once upon a time مطلب څه دی؟ یو ځلې. there lived a farmer یعنی دلته یو زمیندار اوسېدو. he had a wife د هغه یوه ښځه وه. they did not have any children یعنی دلته یو زمیندار اوسېدو چې د هغه یو ښځه وه او د ده یو بچی هم نه و. یعنی they did not have any children یعنی یو بچی هم نه و. one day the farmer and his wife went to a fair یعنی یو ځلې زمیندار او د هغه ښځه چېرته لاړ. نو دا فیر چې کومه ده، د دې مینینګ به ماته تاسو وایي. تاسو به ماته په کمنټ سیکشن کې وایي چې دا پیر یعنی زمیندار او د هغه ښځه چېرته یو ځل لاړ. نو پیر مینینګ به تاسو ماته هماغه په کمنټ سیکشن کې وایي. it was in another town یعنی دا پیر چې کوم دا په کوم ځای کې، دا په یو another قصبه کې وي. یعنی موږ چې څنګه دلته یو کلی بل لري، نو دغه ځای ته پسې لاړ. they wanted to buy a new goose یعنی دوی غوښتل چې موږ څه والو، یو نوې بته والو. بته خو تاسو پیژنئ که نه. they found a larger دوی پیدا کړه یوه غټه لارج څه ته وي؟ غټې ته. پیټ او تیاره ګوز یعنی دوی چې کومه ده په دغه ځای کې څه وکړو، یو غټه او تیاره بته پیدا کړه، یعنی اخیستلو دپاره ځان له اخیسته. they bought the goose and went home یعنی دوی څه وکړو، دغه ټیم کې دوی دا بته واخیستله او کور ته لاړ. باټ دلته د بای سیکنډ فارم دی، یعنی باټ څه ته وي؟ اخیستلو ته. the next morning the farmers دلته د next morning څه مطلب دی؟ یعنی بل سار، یعنی سبا چې کوم سارو. the farmers wife went to collect eggs یعنی په سبا سار باندې چې کله د زمیندار ښځه لاړه او هغې د انډې راجمع کولې. she found a big yellow egg in the goose nest یعنی دغه زمیندار چې کومه ښځه وه، دې څه وکړه چې د بتې چې کومه جاله وه په دې کې مطلب څه وکړو، یوه زیړه انډه وه، یعنی زیړه هګۍ وه. یعنی نیسټ څه ته وایي؟ تاسو ته به دلته ښکاري نیسټ. دا ونګه څه ته وایي؟ دا موږ وایي د بتې چې کومه جاله په کوم ځای کې چې دا هګۍ اچوي او بیا دغه ځای کې دا بچي هم را پیدا کوي. she picked هغې راواخیسته. picked up the egg یعنی هغې انډه راواخیستله. she wanted to show the strange egg to her husband یعنی دی غوښتل چې زه دا strange egg څه مطلب دی؟ یعنی چې دا عجیبه کومه انډه ده، یعنی دا خو یو بدله انډه ده، نورې خو داسې نه دي. دی غوښتل چې دا زه څه وکړم، دا زه خپل خاوند ته وښیم. نو ملګرو، تاسو موږ څه کلاس تر پایه پورې وګورئ، نو تاسو به انشاءالله په دې ټول هر څه باندې موږ پوهیږو. look at this egg یعنی دی انډې ته وګوره. یعنی دی زمیندار ښځې چې کومه انډه راواخیستله او دی غوښتل چې د عجیبه کومه انډه ده، هګۍ ده، دا زه خپل خاوند ته وښیمه. نو دی چې کله راوړه look at this egg دی هګۍ ته وګوره. it is very heavy and very yellow یعنی وي دا ډېره درنه ده او زیړه هم ده. she said یعنی هغې ورته وویل، یعنی زمیندار چې کومه ښځه وه هغې وویلې چې مطلب دې انډې ته وګوره، دا خو ډېره درنه هم ده، مطلب ډېره زیړه هم ده. انډه خو چې کومه ده موږ سر عام حالات کې سپینه که نه. the farmer took the egg in his hand زمیندار د انډه د هګۍ راواخیستله په خپل لاس کې. he was surprised هغه حیران شو. سرپرایزډ څه ته وایي؟ دلته موږ حیرانه کېدلو ته وایي، یعنی یو کس حیران شي. this egg is made of gold he said یعنی هغه وویل چې دا هګۍ خو چې کومه ده دا د سونې نه جوړه ده. the goose laid a golden egg every day یعنی دی دغې چې کومه ده دا بته چې کومه ده دی به روزانه د سونې انډه اچوله. the farmer and his wife sold the eggs یعنی زمیندار او د هغه چې کومه ښځه وه دوی به د هګۍ خرڅولي. they became very rich یعنی دا ډېر زیات مالداره شو. but they started to become greedy او دې ټیم کې دا لالچین شو.
they wanted more money and more gold. دوی غوښتل ډېرې پیسې، more money مطلب زیاده روپۍ، او and more gold او نور سونه هم دوی غوښتله. یعنی دې ټیم کې دوی لالچیان شو، دوی غوښتل چې مطلب موږ سره هګۍ زیاتې شي، هګۍ خو به د سونې نه جوړېدې، نو د بتې باره ورځ د سونې انډه چوله. نو بهرحال دوی دې ټیم کې لالچیان شو. لیټس کټ د ګوز، یعنی دوی وایي چې مطلب دا بته چې کومه ده دا به لاله کو، دا به موږ وشلو، دا خېټه به وشلو، نو دې کې به دننه ډېرې هګۍ. we will take out all the golden eggs at، یعنی دوی ویل چې مطلب په دې بته کې چې کومه دی دننه سمې ډېرې هګۍ پرتې دي، بس موږ به دا وشلو او په یو ځل به ټول هګۍ روکاږو. دا ټیم کې څه وکړه دوی لالچ وکړه. د دې موږ څه نتیجه لاړه چې ګریډ اسکارس، یعنی ګریډي اسکارس مطلب دا دی چې لالچ چې کومه دی دا موږ سره یو بده بلا ده. نو دا زمیندارو مطلب د دې چې کومه چرګه وه دې به روزانه انډې اچولې، روزانه چې به یې کله انډه اچوله نو دوی غوښتل چې مطلب دې کې خېټه کې به ډېرې زیاتې هګۍ او دا به ترې موږ راوکاږو، موږ به په یو ځل باندې ډېر مالداره شو. نو ملګرو د دې کهانۍ دغه مطلب دا دی چې موږ له پکار دي چې موږ لالچیان نه جوړې کړو. بل ملګرو تاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو ته زه را کومه سټوري بیانوم، نو دې کې په تاسو په دې سنټنس وغیره باندې پوهیږئ او که نه پوهیږئ. که چېرته تاسو نه پوهیږئ نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې خامخا ووایئ، نو انشاءالله موږ به تاسو په دې باندې په اسانه طریقې سره پوهیو. او که چېرته تاسو له دا سټوریانې مزه درکوي، تاسو ترې خوند اخلئ، نو تاسو له پکار دي چې ما ته په کمنټ سیکشن کې خامخا ووایئ، نو انشاءالله موږ به تاسو دپاره همدغه رنګې سټوریانې راوړو، دې سره به ستاسو انګلیسي ډیره مضبوطیږي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.